سلامونه او نیکی هیله ګرانو لیدونکو بیا هم خوشاله یم چې زه حسیب سنګزی له سیټي وان میډیا څخه ستاسو په درانه چوپړ کې یم موږ نن راغلي یو د کمپیوټر یو پلورنځي د مشهوره پلورنځی ده لوی ستر پلورنځی ده او په دې پلورنځي کې له مختلفو کمپنیو څخه کمپیوټرونه راوړل کیږي او د کابل ښار کې حتی ولایاتو ته له دې هټۍ څخه انتقالیږي یا هم صادر کیږي د ماشاءالله کمپیوټر په صدیق عمر مارکیټ کې ده غواړم د دې هټۍ له نماینده سره خبرې اترې ولرم او د بیلو کمپیوټرو په باره کې به موږ له دوی سره خبرې ولرو سلام علیکم سلام علیکم ښه یاست انشاءالله مبارک نوم لیدونکو ته ووایئ او غواړم د دوکان په اړه په لنډه توګه نوم احمد شاه دی صحیح از ماشاءالله کمپیوټر نه خبرې کوو احمد شاه جان صحیح څو کاله کېږي چې احمد شاه په دوکان کې ده او څو کاله کېږي چې دا هټۍ جوړه شوې ده زه خپله 6 کاله کېږي ما بله او دا 2003 کې جوړه شوې ده صحیح 6 کاله کېږي چې دلته کار کوي شکر غواړم چې نن ورځې ریپورټ د نن ورځې خپرونه د بیلو کمپیوټرو په باره کې چې دلته شتون لري هغه کمپیوټرونه چې نوي تاسو وارد کړي دي تاسو واردات د کوم دي په دا ټولو مواردو له خیره خبرې وکړو لومړي سر کې هغه ښه کیفیت کمپیوټر چې تاسو مثال ډېر نازولی ده په اصطلاح هغه کوئ چې موږ ته معرفي کړي بله لیدونکو ماشاءالله کمپیوټر ته راسئ خپل د خوښې او بله اسپیکټر دی اسپیکټر تاویږي مسی صحیح ایچ پی کې دی ښه یو ماډل دا دی بله یو ماډل دی کې دی ایچ پی دی یو لسم جنریشن دی هغه لسم جنریشن دی یو لسم دی اوه دومره جنریشن پورته یعنی راغلی اول جنریشن تر یو لسم جنریشن پورې موږ سره شتون لري صحیح لیدونکو تاسو وګورئ یو ښه ځانګړنه ده کمپیوټرونه لري دا سکرین څنګه تاویږي سکرین تاویږي بله تاسو وګورئ کوئ چې د آیپاډ په توګه هم د دنه استفاده وکړئ ګټه واخلئ او بیرته د لپټاپ په توګه هم کوئ چې دنه ګټه واخلئ دا د اداري کارونو لپاره حتما استعمالیږي صحیح او دا به ډیډیکیټ لري دا یو لسم جنریشن دی صحیح کور 7 دی ایچ پی دا ډیډیکیټ لري او انوی ماډل دی 4 جی بی ډیډیکیټ لري اوه 4 جی بی ډیډیکیټ لري بله لیدونکو که چیرې تاسو غواړئ د گیمینګ لپاره یا هم ګرافیکي کارو لپاره دا کمپیوټر استعمال کوئ خدای دې غلط کړی وي نه یعنی تاسو کولی شئ په دې کمپیوټرو اعتماد وکړئ او د لپټاپ ډېر یو نازکه لپټاپ ترڅنګ تاسو کولی شئ خپل ګرافیکي کارونه د دې ترڅنګ مختلفه ګیمونه په ده کې وکاروئ یعنی جام نه پاتې کېږي ګرم نه راځي دا خبره نه ګرم نه راځي صحیح حتما بل ماډل شته دی بله دا چوپی وایي چوبی صحیح بله یو دم لسم جنریشن یو ښکلی ډیزاین د لرګیو ډیزاین لیدونکو تاسو وګورئ په دې قسمت کې د لرګیو ډیزاین کارول شوی ده ډېر کلاسیکه موډل ده د ایچ پی کمپنۍ څخه دا واقعیت ښه موډل ده او ډیډیکیټ لري دا د اداري کارو لپاره صحیح بله اسپیکټر کې به ګرافیکي کارونه کوي صحیح دغه هم تاسو کولی شئ ګرافیکي کارونه ترسره کړئ دا موډلونه نوي راغلي دا نوي دي دا بیخي بیب کې نوي دي ښه هغه ته به هم راځو دا جنریشن څو ده دا جنریشن دی اتم جنریشن بله اتم جنریشن حتی تر 11 جنریشن پورې په دې هټۍ کې کمپیوټرونه لپټاپونه هندسه ډیسکټاپونه شتون لري که غواړئ خپل ځان له ټکنالوژي سره بلد کړئ او د نړۍ تر ټولو مشهورو ټکنالوژۍ څخه ګټه واخلئ حتما د هټۍ ته راشئ د ماشاءالله کمپیوټر هټۍ ته په صدیق عمر مارکیټ کې د ما ټول خوښ سو بله او په خاصه توګه لیدونکو تاسو وګورئ دا کمپیوټر دا واقعیت د ما د خوښې کمپیوټر ده او غواړم خپل ګرافیکي کارونه په راتلونکي کې له خیره په دې کې ترسره کړم کولی شئ د چارج په باره کې تاسو ماته ووایئ چې بیټرۍ څومره وخت چارج کوي ګیمینګ لپټاپونه چې دي هغه چارج مکمل لږ ساتي لکه هغې باندې درانه کارونه کوي دا نور چې کوم ډیډیکیټ نه لري دا تقریبا 2 ساعته ضمانت ورکوي 5 ساعته 4 ساعته کار کوي صحیح که چیرې تاسو په سفر ځئ کوم ولایت او په سفر ځئ نو تاسو کولی شئ په 1 ساعت ایډیټ په دې کمپیوټرو کې ترسره کوي حد اقل ښه بله بل دا ماډل دی 5400 دی 5400 کمپیوټر موډل صحیح کلاسیکه موډل کا ډیزاین کارول شوی ده
هماغه ډیزاین فکر کوم د سابقه لاپټاپو په ډول ماډل جیګ ده او ډېر ظریفه ډېر نازکه سکرین لري د ډیل کمپنۍ څخه ده اتم جنریشن ده بله اتم جنریشن ده او بیټرۍ تاسو کولی شئ د اداري کارو لپاره حتی تر 200 300 دوی ضمانت درکړي یعنی ګارانټي درکړي دا خو اشتباه ونه کړو دا به ډیل کیږي دا به ایکسپرس دی صحیح بله تاسو وګورئ لیدونکو دا په ایچ پی کې او دا په ډیل کمپنۍ د ډیل کمپنۍ تولید ده په هماغه ویژګي په هماغه خاصیت تاسو کولی شئ د دې سکرین هم قات کړئ که نه د دې سکرین هم تاسو کولی شئ قات کړئ ولې دواړه په مختلفو ډیزاینو کې که اشتباه ونه کړم بله دواړه په مختلفو ډیزاینو کې دا ډیزاینو یو کلاسیک ډیزاین په دې کې کارول شوی ده او یو ښه سپین ډیزاین په دې کې کارول شوی ده تاسو کولی شئ له دواړو څخه یې کار واخلئ او په دې کې کولی شو موږ خپل ګرافیکي کارونه ترسره کړو ګرافیکي کارونه دغه کېږي دا جنریشن یې لسم جنریشن ده او ډیډیکیټ دغه لري ایچ ډي ګرافیک لري ایچ ډي ګرافیک لري او 4K لري بله تصویر 4K تصویر واقعیت ښه مشخصات ښه کمپیوټرونه او ما باور وکړه زړه مې نه کېږي چې یو کمپیوټر هم دلته خاص کوم ټول غواړم ځان سره ویسم او خپل کارونه ترسره کړم نو حتما که چیرې تاسو ښه سلیقه لرئ د خپلو کارو لپاره خپل اداري کارو لپاره راسئ دې هټۍ ته او خپل د خوښې کمپیوټر ترلاسه کړئ بله ایچ پي د ایچ پي کمپنۍ څخه بل ډیزاین واقعیت ښکلی ډیزاین تاسو کولی شئ دا په دې توګه هم یو سکرین په توګه وکاروئ په دې قسمت کې کیبورډ ده دا خو سبق ځینې ستونزې وي چې دلته به دا کیبلونه شارټ شو سکرین به کار نه ورکوو دا نه وي دا بله مشکل نه راځي حتی تر 2 کالو 3 کالو به امکان لري چې مثال هغه موږ ته کار وکړي که احتیاط ورسره وسي خو تاسو کولی شئ 8 کاله 10 کاله کار وکړي او د دې بیټرۍ 3 غنټې کار کوي 3 ساعته تقریبا د دې بیټرۍ هم ضمانت لري د اداري کارو لپاره ګرافیک موږ نشو کارولی ګرافیک 4 جی بي لري 4 جی بي شیار سل په سلو کې تاسو کولی شئ خپل ګرافیکي کارونه او نور ماډل هم شته ګیمینګ کې به نور ماډل شته دی صحیح پریمیر او د شان لپاره شوي دا ماډل دي دقیقاً دا کمپیوټرونه تاسو کولی شئ د خپل ګرافیکي کارونو لپاره هم وکاروئ تاسو پریمیر چیرې کاروئ کورلډرا کاروئ فوټوشاپ کاروئ آفتر افیکټ همداسې 3D ماکس او مایا هم که کاروئ تاسو کولی شئ له دې لپټاپ څخه ګټه واخلئ او ښکلی ډیزاین واقعیت یو ګرافیکي ډیزاین په کیبورډ کې کارول شوی د تاسو وګورئ لیدونکو خدای دې کړي چې واضح ښکاره سي ډېر یو ښه کیبورډ او تاسو ته واقعیت ښه ایډیا درکولی شي کله چې تاسو ګرافیکي کارونه ترسره کوئ دا د انجینر صاحب بله دا حتما ګرافیکي دا ګرافیکي دی دا لسم جنریشن ده کور 7 بله کور i7 کمپیوټر د ایچ پی کمپنۍ څخه لسم جنریشن بله لسم جنریشن بیا هم یادونه کوم چې ډیزاین یې داسې کارول شوی ده چې تاسو کولی شئ د خپلو ګرافیکي کارونو لپاره دا کمپیوټر وکاروئ ګرافیکي سلیقه پکې کارول شوی ده کله چې تاسو کښېنئ د لاپټاپ ته او خپل کارو باندې شروع وکړئ د تاسو ذهنیت باندې یو ښه اغیزه لري دغه رنګونه چې په دې کې کارول شوي دي او ډیزاین ما مخکې مې یادونه وکړه چې د ګرافیکي کارونو خلاقیت ته ضرورت او که چیرې تاسو غواړئ خلاق واوسئ نو هماسې زمینه او فضا باید تاسو ته چمتو شي که مشکل نه وي غواړم د څو کمپیوټرو د نرخو په هکله پوه شم لومړی دغه کمپیوټر د ما خوښ چې واقعیت ډېر نازکه کمپیوټر ده تاسو وګورئ ډېر نازکه کمپیوټر د ده د نرخ په هکله باید پوه شم د نرخ کېږي انجینر صاحب $150 نرخ مناسب ده په دې شرایطو کې په هېواد کې واقعیت نرخ مناسب ده نسبت هغه ځانګړنه ده چې دا کمپیوټر لري واقعیت مناسب نرخ لري ډېره مننه او هغه کمپیوټر چې سکرینونه یې قاطېږي هم د ایچ پي هم د بله د ډیل کمپنۍ دا اوس دا ایچ پي دی دا د نرخ راځي د $250 دا نرخ مناسب ده لیدونکو که چیرې تاسو غواړئ په خپلې ټولنه کې په خپل کاروبار کې باسلیقه واوسئ او یو خاص ځانګړنه ولرئ نو راسئ دې هټۍ ته او داسې لاپټاپونه ځان لپاره غوره کړئ بله یو ماډل بل د انجینر صاحب صحیح دا دی
دا 7 غنټې 8 غنټې چارج ساتي 7 غنټې 8 غنټې چارج ساتي که چیرې تاسو د چارج له ستونزو سره مخ واوسئ بله دا کمپیوټر چالان تاسو وګورئ 4K تصویر او زه ورته ګورم ما ته خوند راکوي تصویر یې ډېر یو ظریفه سکرین او زیاتره کسان اوس سلیقه یې فرق کوي وایي چې حتی دا خط باید څنګ کې ونه اوسي که نه نو دا کمپنۍ هغه خاصیت یعنې هغه ځانګړنه د کمپیوټرو ته ورکړې په مجموع کې دغه کمپیوټرونه چې ما تر اوسه معرفي کړل دو کمپیوټرو ته هغه خاصیت هغه ځانګړنه ورکړل شوې ده تر څو د خلکو ډېر خوښ شي او کولی شئ د کمپیوټر په باره کې معلومات راکړئ تصویر 4K تصویر 4K لري دا بله تاسو وګورئ لیدونکو تاسو وګورئ هلته لږ څه مشکل و په بښنې سره دا د دې کمپیوټر مشخصات دي 14 GB رام 14 GB رام لري 512 GB SSD لري بله 512 GB SSD د تاسو د کمپیوټر د سرعت له خاطره SSD ارزښت کارول شوی دی چې د تاسو کمپیوټر ته یو ښه ځانګړنه یو ښه سرعت ورپه نصیب کوي ډېرې زیاته مننه فکر کوم د لپټاپو برخه ختمه شوه او مخکې یادونه وکړم احمدشاه ورور چې موږ مستعمله کمپیوټرونه هم لرو په دې هډۍ کې او نوي کمپیوټرونه هم لرو دا کمپیوټرونه په مجموع کې نوي راځي او که غواړئ مستعمله کمپیوټرونه هم پیدا کړئ قدیمي کمپیوټرونه هم پیدا کړئ نو دلته کولی شئ هر نوع سلیقې ته تاسو کولی شئ دلته راسئ او خپل سلیقه خپل ذوق انتخاب کړئ ډېره مننه لیدونکو موږ ځو بلې برخې ته تر څو تاسو د دې کمپیوټرو ځینې تصاویر وګورئ یا هم د سیټي وال میډیا سره ملتیا وکړئ بیا هم ښه راغلاست ګرانو لیدونکو تاسو وکتل چې بېلابېل ښکلي او له یو ښو ځانګړنو سره کمپیوټرونه لپټاپونه موږ تاسو ته در وپېژندل د ما مخکې دوه نور HP او ډیل کمپنۍ څخه بیا هم لپټاپونه شتون لري نو احمدشاه ورور د دو کمپیوټرو ډېر صفت وکړه زه غواړم تاسو ته د دې کمپیوټرو صفت وکړي بله دا لپټاپ دی 8 GB رام لري 255 GB SSD لري تاویږي صحیح پاړ باندې کوي استفاده کوي بله لسم جنریشن دی کور 5 تاسو بیا هم درته وایم چې SSD ارزښت هم کارول شوی دی تاسو د کمپیوټر د سرعت لپاره لسم جنریشن ده او فول HD ګرافیک ښه ځانګړنه تاسو کولی شئ د یو سکرین په توګه هم دا وکاروئ نو بیا هم یادونه کوم که غواړئ خپلې سلیقې ته ورسیږئ خپلو ذوقو ته ورسیږئ زه لږ څه بلد نه یم احتیاط کوم زه اوس راسئ دې هټۍ ته او دا کمپیوټرونه ترلاسه کړئ بل HP دی چې لسم جنریشن دی صحیح دا نوی ماډل دی 8 GB رام لري 255 GB SSD لري دا به پیویلین دی ښه دا کې ماډل تر ماډل دی پیویلین دی انوی پکې راځي ښه او بل پکې دا ماډل دی دا بیا څه فرق لري چې دا ماډل لري کنه دا پیویلین دی بل انوی دی ښه دا ماډلونه او دا خپل ماډل دی صحیح دغه SSD ارزښت کارول شوی دی لیدونکو تاسو وګورئ په دغه SSD ارزښت د کمپیوټر د سرعت لپاره کارول شوی ده او فول HD ګرافیک فول HD ګرافیک لري تصویر هم ښه تصویر شفاف تصویر او بیا هم یادونه کوم ډېر ظریفه باریکه سکرین لري ښه بل ډیل دا د انسپایرون دی دا انسپایرون ماډل کنه د ډیل کمپنۍ څخه تاسو وګورئ د دې کمپیوټر ځانګړنه ده بله لیدونکو تاسو وګورئ دا قاطس او دا فکر کوم نوی ځانګړنه ده چې کمپیوټرو ورکړې ده خپلو کمپنیو خپل دا یو ښه ځانګړنه ده او کوم کسان زیات دا اخلي سپین ږیري اخلي که ځوانان دا ځوانان اخلي هغه ځوانان چې په دفترو کې کار کوي یا ګرافیکي کارو کې کار کوي نو راځي د کمپیوټرونو نه ګټه اخلي
لیدونکو تاسو وګورئ دکې بیا هم فکر کوم دا هم د ګرافیکي کارو لپاره معلومات به ورور راکړي احمدشاه ورور بیا هم هماغه ځانګړنه چې مخکې لاپټاپو کې کارول شوي وو مختلف رنګونه ګرافیکي رنګونه په کیبورډ کې همداسې د ماوس په اطراف کې ګرافیکي رنګونه کارول شوي دي تاسو کولی شئ د خپل ګرافیکي کارو لپاره بیا هم یادونه کوم چې غواړئ ناواري وکړئ په خپلو کارو کې راسئ دا لاپټاپونه انتخاب کړئ لږ څه دروند ده فکر کوم دا هم تر 6 ساعتو یا 4 ساعتو چارج بله دماغ حد صحیح و د دې کمپیوټر په هکله دا ماډل کورانین دی ماډل یې واوی 50 ماډل دی چې دا 22 جی بی ریم لري او 1 ټي بي اس اس ډي لري دا کوي شي 512 جی بي ریم قبول کی او 8 جی بی ګرافیک لري ډیډیکیټ دا واقعیت د ګرافیکي کارو دا کورانین دی نوی ماډل دی صحیح دا نوی ماډل د ډیل کمپنۍ څخه کوي چې تر 128 جی بی رام 512 جی بی رام پورې 512 جی بی رام پورې سپورټ کی ویډیولان ته په سیټ اپ کوي دقیقاً معلومات به تاسو وګورئ لیدونکو سه او دروند هم ده حتما د چارج په برخه کې ځانګړنه ورکړې سي 8 ساعته 9 ساعته دا واقعیت هماغه د ګرافیکي کارو لپاره تنظیم شوی او تاسو کولی شئ دا وګورئ صحیح ګوره اوس 22 جی بی ریم لري بله بله کورانین دی سم جنریشن دی 14 سی پی یو ده 14 سی پی یو او 15.3 گیگا هرتز هغه لري چې نور لپټاپو کې دا هغه نه راځي صحیح 15.3 دا لري هغه لري چې او قیمت یې څو وایي بیا قیمت یې تقریبا راځي $3000 او ښه کارونه تر سره کولی شئ که څوک ګرافیکي کارونه مثال مخته وي کورانین ده بله جګترینه ماډل په هیواد کې تر دې دمه زه فکر کوم په هیواد کې د لاپټاپ په برخه کې او د ګرافیکي کارو لپاره جګترینه ماډل په ماشاءالله کمپیوټر پلورنځي کې شته کنه دا یو ځان ریم 2 جی بی لري ښه دې کمیش څلور اړیک سمواچي څلور هارد ډیسک په همزمان کار کوي او بیا هم یادونه کوم که چیرې غواړئ د ټکنالوژي سره بلد سئ راسئ د ماشاءالله کمپیوټر پلورنځي څخه لیدنه وکړئ واقعیت یو ښه کمپیوټر او ډېر له ښو ځانګړنو سره کمپیوټر نو بیا هم یادونه کوم راسئ خپل سلیقه خپل ذوق او د خپل کاروبار د ښه توب لپاره ماشاءالله کمپیوټر پلورنځي ته یو ځلې مراجعه وکړئ صحیح ده اوس راغلی یم د ډیسکټاپ برخې ته ښاغلی شیر علي ورور د ډیسکټاپ د برخې مسؤل موږ سره مطلع کوي سلامونه نیکې هیلې ښه یاست انشاءالله خوشحاله اوسئ ماشاءالله قد ډېر جګ ده زه هر څه کوم چې ورسېږم خدای دې نور هم جګ کړه موږ راغلو نن ورځ ریپورټ مو د کمپیوټرو په هکله و غواړم د لاپټاپو په برخې کې موږ خلاص شو او د ډیسکټاپو په برخې کې موږ غواړو د نوي موډلو په هکله پوه شو همداسې د ښو کمپیوټرو په هکله مهرباني عموما د ډیسکټاپو کې درې قسم ډیسکټاپ دی یو ټاور دی بل ډیسکټاپ دی بل مینی دی ټاور ډیسکټاپ مینی صحیح دا جدا جدا ځانګړتیاوې خپلې لري بله لکه مثال ټاور نن سبا زیاتره سپیشل د دفترو لپاره وړي مکتبو لپاره زیاتره خلک وړي بله ځکه دا سیسټم چلن هغه چې د نظر ګرم نه راځي صحیح پوه شو دا مینی زیاتره خلک ځانته لسي 2 ساعته 3 ساعته کار نه ولي تاسو کته شي نو مینی دا ډیسکټاپ مثلا مینی ډیسکټاپونه ګرانو لیدونکو بله ډېر کوچني دې ته کوچني وایي صحیح ډېر بل قسم شته دغه ماډل دا به بیخي مینی دي دا لیدونکو که چیرې تاسو غواړئ ما اولین ځل داسې ګورمې د مکتبو لپاره صحیح ده د آموزشي کورسو لپاره تاسو کولی شئ له دې ډیسکټاپو څخه او دې ډیسکټاپو څخه کار واخلئ په داسې آموزشي دي کار کم ده ډېر ګرم نه راځي او ډېر کم وخت لپاره
یعنی ورځنه کار اخلي تاسو کولی شئ د ډیسکټاپونه کار واخلئ. ښه دلته د یو اس بي جای هم لري. بله دقیقا هماغه شی چې یو اصلي سی پی یو لري دا سی پی یو لري. دا د ماشومان د مکتبو لپاره او د صحیح د پوهنتونونو لپاره هم بیا کار کوي. پوهنتونونو لپاره هم کار کوي. پوهنتونونو لپاره زیاتره به داخله وګړي جنریشن کې وي. صحیح زه تاسو سره یو مخکې ویلي چې د ټاپو کې اول جنریشن شروع کیږي تر 11 جنریشن شروع دي کوم ما قسم کوي. د اول نه شروع کیږي فلم اوس 11 جنریشن بازار ته راغلی دی. 12 روان شو مشته کې رسیدل. ډېر ښه 12 جنریشن هم را روان ده او په اولین ځل ما داسې ډیسکټاپ لیدلی په دومره کوچنیوالي سره او یو ډېر سپک او د انتقال وړ ده. تاسو کولی شئ چې ویې لږدوئ یو ځای څخه بل ځای او ته وویلې چې دا 10 جنریشن راغلی دي. واقعیت ښه ځانګړنه لري. دا ډیسکټاپونه دلته ختم شو برخې ته ورځو که دلته نور هم معرفي کړي. صحیح ده. ډېرو کمپنیو اوس پام دې ته کړی چې ټول حجم را کم کړي، حجم وړکی کړي، د یو سکرین په چوکاټ کې ټول حجم راولي. دلته د ماوس جای هم لري، د یو اس بي جای هم لري. هر شی تاسو کولی شئ دلته وکاروئ. د دې ترڅنګ وایرلس ماوسونه هم تاسو کولی شئ وکاروئ. آل ان وان. د دې کمپیوټر د مشخصاتو او ګرافیکو د شان متبرک وایم پوس Core i7 ده جنریشن ده 14 جی بی رم لري. بله 256 اس اس ډي لري. صحیح. سکرین فول ایچ ډي ده. دا زیاتره عموما په دغه طریقې استفاده کیږي. ډېر زیاته مننه. موږ به لیدونکو نورو برخو ته ورځو. تاسو په لنډه توګه دغه کمپیوټرونو تصاویر وګورئ. موږ به بله برخې ته ورځو. راغلاست ګرانو مینوالو د سیټي وال میډیا ته. اوس راورسېدو د لپټاپو برخې ته. لکه څنګه چې ورور مخکې یادونه وکړه نوم مې یادول شیر علي ورور مخکې یادونه وکړه د یو کمپیوټر د دوه کمپیوټرو په باره کې موږ معلومات ترلاسه کړل د ډیسکټاپ په برخه کې. اوس راځو دلته ویل سي پورته موډلونه او ښه کمپیوټرونه دلته شتون لري. مهرباني وکړه. هغه خلک چې غواړي ډیزاین پروګرام استفاده کوي هغه سمه جدا بخش کوي. بله لکه څنګه چې موږ مخکې ویل سي ایکزون 2 قسم پروسیسور دی. ایکزون بل کورای دقیقاً د ایکزون زیاتره د کارکردګي په ډیزاینینګ او د پروګرام کې لري او کورای په گیمینګ کې لري. اوس موږ تاسو معرفي کوو ایکزون کمپیوټر چې کومه کمپیوټر سره یې چلان پاتې شي خو ګرم نه راځي. دقیقاً دا ماډل چې موږ تاسو څخه کار ماډل دی کمپنی ده د ایچ پی کمپنی مشته. موږ تاسو ډیل کمپنی معرفي کوو چې ماډل کې دي چې په وکس ماډل راځي. د کې اټیک ماډل دی 2016 شروع کیږي. ډیل پرسکشن په نامه دی چې دا ان 1 جی بی رم پر سپورټ لري زمان او د کې ګرافیک کارت نوم سره شته د کوادرول دغه ګرافیک کارتونه تاسو وګورئ. دا خپل عموما اوس 2 جی بی دي د 8 جی بی پورې راځي. موږ سره ګرافیک کارتونه دغه ماډل ده 15000 کوډ په 5000 ګرافیک ماډل ده او دا دغه زیاتره مشتریان ته ورکوي چې څنګه د کارکردګي د ډیزاین کې قوي ده. لیدونکو بعض د څوک چې ګرافیکي کارونه تر سره کوي تقریبا 3 ساعته یا هم شپه ورځ کمپیوټر چلان دی او کار کوي او ښه ځانګړنه چې دا کمپیوټر لري. دا کمپیوټرونه ګرم نه راځي. که چیرې هغه سی پی یو ګانې تاسو د خپلو کارو لپاره وکاروئ د ګرافیکي کارو لپاره نو ګرم راځي حتما ستونزه به پروسسر ته او د برخو کې جوړېږي که نه خپل سیستم ته. دا به داسې موږ سره کمپیوټر شته چې 40 کار هم زمان ته کولی شي. صحیح مخکې یادونه وکړه ورور یادونه وکړه چې هغه کمپیوټر په کوم نوم یادېږي؟ هغه هم دې ماډل کې دی ډیل پرسکشن ته یو شل ماډل دی. صحیح. که غواړئ چې 40 کار ویل چې په حین زمان کې تر سره کوي چې ناممکنه خبر و تر اوسه مګر اوس ټکنالوژي دومره مخته کړی دومره پیشرفت کړی چې تاسو کولی شئ د ماشاءالله په کمپیوټر پلورنځي کې هغه کمپیوټرونه هم ترلاسه کوي. مهرباني د دې ګرافیک په اړه دا ګرافیک کارتونه هغه چې کوم جی ټی ایکس ماډل کمپنی ده. جی ټی ایکس دقیقاً دا ساوی ماډل دی. دا 8 جی بی ډیډیکیټ راځي. صحیح. او دا زیاتره موږ مشتریان دی گیمینګ لپاره دي. صحیح. دا گیمینګ زیاتره کارګردګي 8 جی بی ډیډیکیټ 8 جی بی ډیډیکیټ تر اوسه زه څه کاروم تقریبا 3 جی بی 4 جی بی ډیډیکیټ ده او دا 8 جی بی ډیډیکیټ ما دغه کارکردګي لیدل خو د دې څومره پورته دی ماشاءالله. د قیمتونو پورته دی. دا خبره یې مکه خیر لیدونکو یو ځل راست
تاسو دا ګرافیکونه او د دې هټۍ محصولات امتحان کوي بیا به له نرخ څخه انشاءالله پښیمانه نه شئ. مهرباني. دا ایکسپریس ماډل دی چې ایکسپریس نن سبا د قیمتونه هم جګ دي، صحیح. کارکردګي هم لري. بله. دغه ماډل نه هاتیا دیش ماډل دی، د کې شپږم جنریشن شروع شوی تر نهم جنریشن پورې موجود شته موږ سره. شپږم نه تر نهم پورې. صحیح. کورای 5 هم شامل دي، کورای 7 هم شامل دي، کورای 3 هم شامل دي. زه لږ څه آشنا یم، خدای وکړي چې ما د معلومات اشتباه ونه وسی. ګیمینګ منظور دا ده چې تاسو کوئ چې گیم لپاره هم د استفاده وکړي. څنګه دا ګیمینګ اصلي نوم زیاتره خلک د ګیمینګ لپاره لري، خو زیاتره دا ګیمینګ څنګه د ګرافیک کارونه هغه سینه ویب ډیزاینینګ جوړول صحیح دا ماډل کې به خلک استفاده کوي. نو مې ګیمینګ ده. ګیمینګ ما تر اوسه دا هڅه کوو چې دا د گیمزونو لپاره استفاده کړي، خو د گیمزونو تر څنګ تاسو کوئ چې خپل ګرافیکي کارونه ویب ډیزاینینګ هم په د کمپیوټرو کې استعمال کړي. د دې تر څنګ د انجینری پروګرامونه کوئ چې په دې کې یا هم په نور کمپیوټر کارونه پیدا کارکردګي قوي ده. صحیح. زیاتره خلک هم دا یې زم لګ پیغام پکې ډېر ښه. کوم ویل لیدونکو ته مهرباني. خاص پیغام نشته ده، بس ښه لیدونکو زه یادونه کوم چې راشئ ماشاءالله کمپیوټر پلورنځي ته او دلته د خپل د خوښې کمپیوټر ترلاسه کړئ. د کمپیوټر تر څنګ ما یادونه وکړه چې تاسو کوئ چې مختلفه ګرافیکونه هم ترلاسه کړئ. دقیقاً هر رقم وسایل چې د کمپیوټر په برخه کې تاسو کوئ شئ د هټۍ ته راشئ او له دې هټۍ څخه د ماشاءالله کمپیوټر د هټۍ څخه ترلاسه کړئ. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مال شه. رښتیا یاده مې ونه وځي سیټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو هم له دوستانو سره شریک کړئ. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مال شه.